زموږ یو محترم خور پوښتنه کړې ده، وای د ښځې پر خاوند څومره حق دی او د خاوند پر ښځې څومره حق دی، که په دې اړه معلومات راته راکړئ. محترم خور، ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې خاوند په خپل ښځه باندې میرمن باندې دومره حق لري که چیرې د میرمن تناره ته ناست وي، ډوډۍ پخوي او دی ورغ کې چې دلته راسه، دا به خامخا اطاعت کوي، ولو که په دغه زمن کې ډوډۍ وسوځل شي، ځکه هغه خاوند خو ویني ډوډۍ د وړه د دي ضایع کېدل و ګټه و تاوان د دي، نو ښځه به خامخا د خپل خاوند خبره مني. او ښځه بیا په خاوند باندې دومره حق لري چې د نفقې، د جامې او همدارنګه د اوسېدلو د ځای، هغه که شخصي ځای دی ترانیوي، که په کرایه ورته نیوي، که په هره طریقه ورته پیدا کاوه، خو د دې د اوسېدنې ځای به ورته پیدا کوي. همدارنګه که د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شو اخلاق تراسو حسن معاشرت ته چې د خپل ازواج مطهرات سره کاوه، نو مستب معلومه سي چې خاون باید چې څومره د خپل ښځې مراعات وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله ته سوال کوي، نه بیبیانې دي، یا الله کوم شی چې زما په وس کې دی چې هغه د شپې نوبت دی، هغه خو ما هرې خپلې ښځې ته هغه نوبت ورکړی دی، خو کوم شی چې زما د اختیاره وتلی چې هغه د زړه محبت دی، خدایا پیغمبر ما ماخوذه کوه، او حال دا چې دی باندې ماخوذه نه و. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې د خپل ازواج مطهرات سره په کورنی چارو کې مرسته کړي، په کورنی چارو کې د یغو سره مرسته کړي ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینمونه مشتعملی پریشه ده. زموږ او تاسو مور حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي، زه په نکلنۍ باندې رسول الله سلام را واده کړم، زه انجلۍ ومه، څوک ناوکۍ ورته وایي، په بازار کې خرڅېږي، په کورو کې هم دا انجونې خپله جوړوي، داسې مجسمې غوندي، وایي دا به ما کولې د مدینې منورې د انصارو د کورو څخه به نورې انجونې زما همزولې راته راتلې. نو دوی چې به رسول الله سلام ولیدی چې هغه به کور ته راغی، دغه انجونې به شرمېدلې، ځان به پټاوه، رسول الله سم به ورغی، ورته ویل به چې ورسئ خپل ساتیری وکړي، خپل بازی وکړي، خپل ناوکۍ وکړي. ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه د مسلمانانو مور دا فرمایي، یو وخت کې حبش مجاهدین راغلی و مسجد نبوي ته. په مسجد نبوي کې دوی اکاډمي ویله، حربي تریډینګ یا کاوه، یا جنگي زده کړې کولې. نو وایي دوی په نیزو باندې نیزه‌بازي کوله، چې دا د هغه وخت یو حربي تعلیم و، یو حربي درس و. وایي زه نجلۍ ومه، د 9 کالو یا د 10 کالو وم، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دروازه کې زما د پاره ودرېدی، زما د خونې دروازه د مسجد نبوي په طرف باندې خلاصه وه، ودرېدی، ماته وویل چې راسه ورته وګوره. وایي زه د رسول الله صم د غوږ مبارک او د اوږې تر مابین دلته مې پټ پټ ورکتل. وایي رسول الله صم زما د پاره ولاړ و تر هغه وخته پورې چې ما ورته ویل چې نور بس دی. دا فرمایي موږ او تاسو پوکوي، په هغه وخت کې ګړۍ نه وه، ساعت نه و چې نیم ساعت و یا پاو یا لس دقیقې وې یا 3 ساعته وه. دا وایي چې تاسو خپل اندازه ولګوئ. یو انجلۍ چې په ساتیري باندې، د ماشومان انجلۍ یا هلکان چې په ساتیري سره ډېره علاقه وي، وایي چې د ساتیري ننداره
لکه هغه د کرکټ نندارچیان یا د فوټبال نندارچیان چې یو ننداره د یو ساتیري د یو لوبي ورته ورسیږي، د یو مسابقې او د سیالي ورته ورسیږي، نو به څومره وخت ورته ودرېږي. دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هغه وخت زما د پاره ولاړو تر څو چې راته ویل شبیعتي شبیعتي. ما ورته ویل چې نعم. وای ما ورته ویل چې یا رسول الله نور زمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مړه شوې د نندارې څخه د کتلو څخه د لیدلو څخه د دغه لوبي یا مسابقې یا د دغه مقابلې د دې څخه مړه شوې. ما ورته ویل چې و مړه شوم. نو وای رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت روان شو چې هر کله زما په خوښه باندې زما په بسه باندې څه وخت چې ما ورته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د پاره دومره ودرېدی، دومره انتظار یې وکړي. او کومه مېرمن چې د خپل خاوند اطاعت وکړي د هغې دپاره بشارت وزیری دا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه مېرمن چې خاوند ولري دا 5 وخته په شواروج کې لمونځ وکړي، یعنی فرضي لمونځونه وکړي، په کال کې 1 میاشت فرضي روژه ونیسي، که حج باندې فرض و حج ادا کړي، که وضحیه و اخترۍ باندې فرض و هغه وکړي، که سرسایه باندې فرض و زکات هغه ادا کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت به الله او د خپل خاوند اطاعت وکړي، د خپل خاوند خبره ومني. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی جل شانه به دې ته اختیار ورکړي چې د جنت په هر دروازه باندې دراتله د دې ممانعت به څوک نه کوي. د دې حدیث شریف مطلب دا سو چې د دې لپاره جنت آماده دی. په هر حال ښه ژوند، حسن معاشرت دا یو بیل نعمت دی چې الله یې چاته ورکړي، بالخصوص هغه زوجین ښځه او خاوند چې د دوی په مابینځ کې مینه او محبت او د دوی ژوند برابري، دا یو بیل نعمت دی چې الله چاته ورکړي. الله دې اول ما ته بیا تاسو ته بیا ټولو مسلمانانو ته نصیب وګرځي. آمین یا رب العالمین.